ګناهونو د لاسه زړه سختېږي، د ګناهونو د لاسه په زړه کې توروالی راځي، په مخ کې توروالی راځي، د برکت د رزق نه برکت ختمیږي، د بچو نه برکت ختمیږي، د ژوند نه برکت ختمیږي د ګناهونو د لاسه. او دغه ګناهونو د لاسه عذابونه دنیا کې هم راځي، آخرت کې هم راځي. ګوره الله سبحانه وتعالی د فرعونیانو خبره کړې د سورة آل عمران کې، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. الله وی فرعونیانو د هغوی نه مخکینو زما آیتونه دروغجن ګڼلو. الله وی فأخذهم الله بذنوبهم، نو الله راونیول هغوی د هغوی د ګناهونو د لاسه، یعنې دا عذابونه چې په هغوی راغلي د ګناهونو د لاسه راغلي. سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی د پخوانو قومونو خبره کړې ده. الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن. ایا دا مکې د مشرکان دې خبره کې سوچ نه کوي چې د دوی نه مخکې څومره قومونه الله وایي ما هلاک کړي دي، چې هغوی د دوی نه زورور وو، هغوی د دوی نه زیات په نعمتونو کې وو. هغه آیت په آخره کې الله وایي فأهلکناهم بذنوبهم. الله وایي هغه ټول ما غرق کړي وو د هغوی د ګناهونو د لاسه. د ګناهونو ډېر بد اثري د ګناهونو، یعنې که زه داسې ووایم دا به مبالغه نه وي، دا نن سبا چې زموږ څه حالات دي هغه په هره سطحه باندې ګورې نو دې کې زموږ د ګناهونو لوی کردار دی. او موږ کې مشکل دا دی چې دې طرف ته د سره سوچ نه کوو چې کیدای شي زما د ګناهونو د لاسې نه 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 ما ترې وباسه، ما ترې وباسه، زما ګناهونه ترې وباسه. خو کیدای شي دا د باچا د لاسه وي، کیدای شي دا د وخت د لاسه وي، او کیدای شي د هغه پلاني د لاسه وي، او کیدای شي د علاني د لاسه وي، او کیدای شي زما تعلیم نه وي، او کیدای شي د دې د لاسه وي، او کیدای شي واسطه نه وي، او کیدای شي رشوت. دا خبرې ټولې سیټ ته که ته دې ته خو لږ سوچ وکړې چې ستا څه کردار دی.